راځو د پیسو شمارلو مثالونو کې تمرین کوو. دلته موږ سره یو څه افغانۍ دي، موږ راځو دا شمارو. اول راځو دلته موږ سره دا شلګونان دي، دا موږ سره څه شی دی؟ شلګون دی. دا لیکو چې شل، یعنی دا موږ ته شل افغانۍ راښیي. ورسره دا شلګون دی، دا موږ ته شل افغانۍ راښیي، شل. او دا هم شلګون دی خو په دې بل مخ ایښی دی دلته، دا هم موږ ته شل افغانۍ راښیي. دلته راځو، دا موږ ته څه شی راښیي؟ دا لسګون دی، نو دا موږ ته راښیي چې دلته لس افغانۍ دي، لس افغانۍ. ورپسې راځو، دلته موږ ته ښیي دا یو او دا یو، دا دواړه، دا او دا دواړه پنځه ګونان دي. یو یې په یو مخ ایښی، بل یې په بل مخ ایښی، نو دا هم پنځه دي او دا هم پنځه دي. او ورسره دلته پای کې یو ګون دی، نو دا څه شی دی؟ دا یوه افغانۍ ده، یوه. ښه، اوس موږ راځو ګورو چې دا ټولې څو افغانۍ جوړوي. نو شل او شل څلوېښت، څلوېښت او شل دا ټولې جوړوي شپېته افغانۍ، شپېته. دا خو یو لسګون دی، لس افغانۍ شوې، دا په خپله لس لیکو، دا لیکو لس. او دا دواړه، دا دواړه چې سره یو شي، سره یو ځای شي، دا دواړه جوړوي لس. پنځه او پنځه دا مساوي کېږي لس افغانیو سره، او یوه افغانۍ ده. نو شپېته افغانۍ او لس افغانۍ او لس او یو افغانۍ څو کېږي؟ نو شپېته او لس اویا، اویا او لس اتیا، اتیا او یو یو اتیا. نو دا ټولې مساوي شوې ده، ټولې مساوي شوې ده یو اتیا سره، یو اتیا. خو که چیرې دا موږ داسې په ذهن کې نشو جمع کولی، ټول موږ کولی شو داسې صحیح حساب کړو. دلته لیکو چې شپېته او بیا ورپسې لیکو دا لس، بیا ورپسې لیکو دغه لس، لس، او ورپسې لیکو دا یو، یو. دا به اوس جمع کړو، دا مساوي کېږي دلته صفر 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 او یو، دا شو یو، شپږ او یو اووه، اووه او یو اته. دا ټولې چې سره جمع کړو دا مساوي کېږي له یو اتیا سره. ښه، دوهم مثال ته راځو. دلته موږ ګورو دا یو، دا موږ سره دی شلګون، دلته لیکو موږ شل، شل. بیا موږ سره دی لسګونان، دا یو لسګون دې ځای نه تر دې ځای پورې، او دا بل لسګون، دوه لسګونان دي. نو دلته لیکو چې لس، لس او لس. بیا موږ سره دی دوه دانې، موږ سره دی دوه دانې پنځه ګونان، یو دا او یو دا. نو لیکو پنځه او پنځه. او په پای کې دلته موږ سره دی، دلته موږ سره دی یو 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 یو، څلور دانې یو ګونان، دلته لیکو څلور. اوس موږ څنګه کوو؟ اوس موږ دا ټول سره جمع کوو. ښه، صفر جمع صفر جمع صفر هماغه صفر، جمع پنځه جمع پنځه لس، او لس او څلور څوارلس، دلته لیکو څلور. یو دې سره حاصل پاتې شو، دې سره جمع کوو، یو دوه درې، درې او یو څلور، څلور او یو پنځه. دا شو ټول څلور پنځوس. نو موږ سره ټولې شوې څلور پنځوس افغانۍ. تاسې که وګورئ مخکیني مثال نه موږ سره دې مثال کې دغه اوسپنیزې سکې ډېرې دي، خو موږ سره افغانۍ کمې شوې. دا ځکه چې دا یو یو افغانۍ وي. مخکینۍ کې موږ سره درې شلګونان وه، دې کې را سره څلور یو ګونان دي. نو شلګونانو کې افغانۍ ډېرې وي، دې کې کمې دي، ځکه دلته موږ سره کمې افغانۍ راغلي.